دا هغه خلکو ته وایم چې زما د کمپیوټرایز بوګس تصویرونه او بوګس ویډیوګانې روباسي که نه یاد ساتئ انشاءالله په عین موقع به در باندې ټوله سوشل میډیا در خېجوم صحیح ده چې دا کومې 2 نمبر کاتې تاسو کوم ځای کې کوئ سوشل میډیا به د باندې او دا یاد وساتئ دا زه هغه ظالمانو ته وایم چې کومو زما سره ظلمونه شروع کړي دي او ما له حق او انصاف نه راکوي زما کاغذونه مخکې نه ځي او بالکل مکمل ما ته وایي روغه وکړه که زما الله وانه وري دا یاد وساتئ زما د بچو به الله تعالی لازمي د الله له قهر نه ویریږئ لږ حق او دغه وپېژنئ د خدای ظالمانو په ما مزدوري کړې ده که روزګار مې کړی دی د چا نه مې غلا نه ده کړې د چا نه مې ډاکه نه ده کړې د چا نه مې څه غوښتې نه دي غیر قانوني کار ما نه دی کړی خپلو بچو له مې مزدوري کړې ده دا زما ګناه ده که پردی حق مې خوړلی دی یا مې د چا نه په سوال باندې غوښتي دي یا مې چا نه په زور باندې غوښتي دي خپله در غریبي مې کړې ده الحمدلله د چا نه مې غوښتې نه دي د چا څه مې دوکې او پراډونه نه دي کړي چې د خلکو نه مې په دوکو په پراډونو خوړلي ډېرې لږې مې ګټلې دي خو ښه په نرتوب باندې مې ګټلې دي او که ما ته څوک ډمه وایي زه یوه ډمه یم خو الحمدلله ما د 2 نمبر کاتو لپاره ما اواز اوچت کړی دی تاسو خو ځان ته پښتانه وایئ غیرتي وایئ که نه غیرتي چې کوم کسان زما خلاف ودرېږي او په دې ټولو عدالتونو په دې ټولو هر څه کې سرکاري کسان زما درخواست نه مخکې کوي او ټول ما ته یو ځای شوي دي ټول د کم ځای پورې به تاسو زما اواز ودروئ چې د کومې پورې زما انشاءالله تاسو زه دې ته جوړه کړې یم که نه چې تاسو ما ختم کوئ ما ولئ خو داسې نه شي کېدی چې زما مرګ ستاسو د لاسه لیکلې بالکل ودي شي خو زه به هېڅکله د حق لاره پرېنږدم د مسلمانانو د الله بنیادمانو راوچت شئ د خپل حق دپاره اواز اوچت کوئ تاسو دونه خپل حق نه پېژنئ د پیسو دپاره خپل ضمیر مه خرڅوئ را بیدار شئ ظالمانو خپل حق وپېژنئ زه به د خپل حق دپاره د هغه پورې جنګېږم چې څو پورې راکیسایي تاسو دې ته جوړه کړې ده چې پری خان به خودکشي وکړي که نه زما خودکشي به هم ستاسو د پانسۍ پړئ او دا یاد وساتئ که نن په ما ده نو سبا په تاسو د غم بیماري او دا هر څه عزت او ذلت د الله په لاس کې دی صحیح ده او دا هر څه د هر انسان د مرۍ پانسي ده که نن په ما باندې دی او زه یوازې یم نو څه چل اوسه زما هغه لوی ذات مالک دی چې د دې کل جهانونو مالک دی او دا ټول جهانونه د هغه په اشاره باندې چلیږي تاسو د سا خاوندانان یې په دې هر څه باندې غرور او تکبر مه کوئ تاسو نه به هم څوک پیدا یي الله به درنه تپوس کوي د دې به درنه الله تپوس کوي والله یې دنه په دې دنیا باندې وباسي اوس خو هغه دنیا ته هم نه پاتې کېږي په دې دنیا یې دنه الله وباسي ما له انصاف نه راکوئ زما یو کاغذ هم مخکې نه ځي او نه څوک ګوري صرف دا یو خبره کوي روغه وکړه زه روغه نه کومه السلام علیکم په ما ګرانو مینوالو زما خوږو پښتنو داسې کار دی چې ما د یو هفته وشوله د ډي پي او دفتر ته ما درخواست وړی دی ما ورکړی دی زه انصاف غواړم نه زما په درخواست کاروایي کېږي او نه زما درخواست مخکې ځي زه پرون هم تلي وم نه ما هغوی سرکاري کمپیوټري هغه نوټس راکړلو چې ستا ریکارډ کمپیوټر ته وختلو اخوا دېخوا ډوک بوک یې راسه وکړل اوس ما ویډیو ورکړل هغې هم راپسې بین کړه د ټیک ټاک په آی ډۍ باندې زما رپوټونه وول نو زه تاسو ته دا ویل غواړم پښتنو چې د هر سړي خپل روزګار دی که څوک کپړه خرڅوي که څوک خپل اواز خرڅوي ما ډانس کړی دی ما خو دا نه دي ویلي تاسو ته چې ما ډانس نه دی کړی ما له الله 4 بچي راکړي ما د هغې دپاره کړی دی مسلمانانو په تاسو کې به دا عقل او دا شعور کله راځي په تاسو کې به کله راځي په دې معاشره کې څه نه کېږي او څه نه دي شوي تاسو ته هغه جرمونه ولې نه ښکاري او چې یوه ښځه خپل بچي ساتي تاسو ته صرف دا ښکاري بس چې وخت تور سره د هغې بله اسره نه وي هغه د خپلو بچو دپاره حق حلاله مزدوري کوي تاسو ته هغه خلک ولې نه ښکاري چې کومې جینکۍ او کوم زمونږ نور داسې خلک دي په دې معاشره کې چې په لکونو روپۍ د خلکو نه په فحاشۍ او په هر څه باندې وخوړلې ما خو خپله در غریبي کړې ده د خدای ظالمانو تاسو ولې د الله د قهر نه نه یریږئ که زما دا درخواست او دغه په مردان کې ونه چلېدلو نو هېڅ دغه نه ده دا هېڅ خبره نه ده انشاءالله زما دا اواز د خپل ځان دپاره نه دی اوچت کړی چې دا اواز ما د خپل ځان دپاره اوچت کړی دی دا ما د دې دپاره اوچت کړی انشاءالله ما ته پته ده زما 100% یقین دی چې په دې کې به زه انشاءالله سر خورم زما سر به د خیر انشاءالله په دې کې ځي خو زما سر دې پکې لاړ شي زما پروا نشته دی خو چې کم از کم دې دنیا ته او دې پښتنو ته دې پاکستان ته دا پته ولګي د پاکستان دې خلکو ته چې په دې پاکستان کې د دې بېوسه خلکو سره د دې غریبانانو او عاجزو خلکو سره څومره ظلم او زیاتې کېږي چې د چا سره ډنډۍ او زوري ورسره دولتي ورسره د هغه ناجایزه اورېدلی کېږي چې کله یو معاشره کې غلط کارونه کېږي که هغه ښځه کوي او که سړی کوي هغه خلک سپورټ کوي خو چې یوه ښځه د غلط کار خلاف اواز اوچت کړي هغه هېڅوک هم نه سپورټ کوي په دې ځای کې ستاسو کلمه کم خوا لاړه شي ستاسو غیرت کم خوا لاړ شي او زه یوه ډمه یم
اوس ډمتوب شروع کړی زه خو پیدایشي ډمه نه یم او نه زما مور ډمه و نه زما نیا نیکه ډمانو خو زه دې دنیا د حالاتو داسې کړم که نه چې زه چا سپورټ کړی وی زما دې بچو له چا 11 روپۍ ورکړي دي ولې تاسو د الله د قهر نه یریږئ که زما درخواست دلته ونه چلیږي آی جي به زما پر یاد واوري انشاءالله چې په پېښور کې مو نه چلیږي زما به تاسو څومره ویډیوګانې بین کوئ څومره ټینشن به ماله تاسو راکوئ زه در په در کړم خاورې په سر کړمه زما څه ګناه وه چې څه کولی شئ لاسم خلاص خو دا زه د خپلو پښتنو خویندو له یو داسې بنیاد جوړوم انشاءالله چې دوی به د خپل حق دپاره اواز اوچتوي خپل ضمیر مه خرڅوئ پیسې ما سره کوي په ما پسې راځي پیسې واخله روغه او که زه روغه نه کوم زما خپل حق